د یو ښه ژوند لپاره 14 ارزښتناکه لارښوونې. کله ناکله موږ د مختلفو دلایلو له امله ژوند په خپل ځان تریخوو او یا هم په مناسب ډول ژوند نه کوو. خو ځینې لارښوونې شته چې کولی شو په عملي کولو سره یې ښه ژوند تجربه کړو. لومړی، دا زده کړئ چې خپلې تېروتنې باید ومنئ. تل په یاد ولرئ چې له خپلو تېروتنو درس واخلئ او وده وکړئ. په خپل ځان شک مه کوئ. یوه ورځ به راورسي چې خپلو تېروتنو ته به وګورئ او ورپورې به خاندئ. دا ناممکنه ده چې تاسې د تېروتنې ونه کړئ. دویم، کله ناکله هو ووایاست. ځینې وختونه له امن سیمې څخه وتل او د نوي کار ازمایل ښایي ډار له ځان سره ولري، خو دا زده کړئ چې ډیری وخت هو ووایاست. دغه کړنه تاسو سره مرسته کوي ترڅو نوي کارونه ترسره کړئ او نوي فرصتونه د ځان لپاره ومومئ. دریم، په لږو قناعت وکړئ. هڅه مه کوئ چې ټول فنونه زده کړئ. د لږو کارونو پر تمرکز سره کولی شئ چې غوره کارونه ترسره کړئ. په یو وخت کې د څو مختلفو کارونو ترسره کول ستاسې د وخت ضایع کوي او له اصلي موخو مو ګرځوي. څلورم، خپل احساسات نورو ته ووایاست. که چا مو احساسات وځپل نو رښتینولي ورسره اختیار کړئ. کله یو چا سره مو د لیدلو لپاره ژمنه کړې وي او تاسو دغې لیدنې ته ډېر لیواله یاست نو مقابل لوری مو له دغه احساس څخه خبره کړئ. له پلار او مور سره د ټلیفون خبرو د بشپړېدو پر مهال مخکې له دې چې اړیکه مو پرې کړئ هغوی ته ووایاست چې مینه ورسره لرئ. ژوند له دغه خبرو هم لنډ دی او ښایي د دغه کار د ترسره کولو لپاره بیا فرصت هم پیدا نه کړئ. پنځم، د بدلونونو سره مینه وکړئ. یوازینی هغه څه چې کولی شئ پرې حساب وکړئ بدلون دی. دغه پیښه به رامنځته شي او تاسې نشئ کولی چې مخه یې ونیسئ. بدلونونه به تل آسان نه وي خو د بدلونونو لپاره تل لامل موجود وي. له بدلونونو سره مینه وکړئ. شپږم، لکه څنګه چې فکر کوئ هغومره څه له لاسه نه ورکوئ. کله ناکله له زیان او تاوان څخه ویره د دې لامل ګرځي چې ترڅو خپلو خوبونو پسې لاړ نه شئ. کله چې له پوهنتونه فارغېږئ ډېر څه نه لرئ چې له لاسه یې ورکړئ، نو ولې هغه کار او کسب نه پیلوئ چې تل مو په ذهن کې ورته هیلې لرلې؟ ډاډه اوسئ، تر ټولو بد حالت به هم دومره بد نه وي. تل هیله مند اوسئ او هر څه ته له مثبت لید څخه وګورئ. اووم، د ځان په اړه د نورو د افکارو په تړاو اندېښنه مه کوئ. اجازه مه ورکوئ چې د همزولو فکرونه مو ستاسې پر تصمیمونو اغېز پرېږدي. دا تر ټولو بد کار دی چې کولی شئ ترسره یې کړئ. تاسې به په راتلونکي کې متوجه شئ چې دا کار څومره احمقانه و. اتم، تل له نورو او ځان سره رښتیني واوسئ. رښتیا ویل ستاسې د ارامښت لامل ګرځي او ارامښت ډېر ارزښت لري. هغه اړیکې چې بنسټ یې پر دروغو ولاړ وي هېڅکله هم دوام نه کوي. نهم، له ډېرو اشخاصو سره لیدنه وکړئ. ښایي باور ونه کړئ خو له هغه کسانو سره چې تاسې لیدنې کوئ کولی شي له تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي. له نورو سره داسې چلند وکړئ لکه څنګه چې هیله لرئ د تاسو سره چلند وشي او تل هڅه وکړئ چې نوي ملګري پیدا کړئ. لسم، د یوازیتوب لپاره مو وخت په پام کې ونیسئ. یوازیتوب کیدای شي په زړه پورې واوسي. د ځان لپاره مو وخت جلا کړئ. د ځان لپاره غوره ملګری واوسئ. کله ناکله یوازې په پلي توګه قدم ووهئ. د خوښې وړ ځای ته مو لاړ شئ او په یوازیتوب سره سفر وکړئ. ښایي په یوازیتوب کې فکر کول ډارونکی وي خو تاسو په یوازیتوب سره کولی شئ چې د ځان په اړه مو ډېر څه زده کړئ. 11، غوره پوښتنې وکړئ. تاسو په ټولو څیزونو نه پوهیږئ او د دې شونتیا شته هغه کسان چې ستاسو شاوخوا کې دي ستاسو په پرتله به په ډېر څه پوهیږي. په
پلټون کې واوسئ او تل غوره پوښتنې وپوښتئ. ډېر غوږ ونیسئ او پوښتنې کولو ته دوام ورکړئ. کله ناکله خلک په زړه پورې کیسې او ټکي د ویلو لپاره لري چې کولی شي ستاسو سره یې شریک کړي، او یوازینی هغه څه چې اړین دي تاسو باید پوښتنې ترې وکړئ. 12 پر ځان مو پانګونه وکړئ. هیڅکله له زده کړې لاس مه اخلئ. ښوونځی او پوهنتون یو ورځ بشپړېږي، خو د ژوند سفر دوام لري، او که تاسې د ودې په حال کې نه یاست نو د مړینې په حال کې یاست. نوی مهارت زده کړئ، نوی کتاب ولولئ، نوې ژبه زده کړئ او داسې نور. تر هغې مو چې پر ځان پانګونه نه وي کړي نو وده نه شئ کولی. 14 ځان سره مو مینه وکړئ. تر هغې چې له ځان سره مینه ونه لرئ نو په سمه توګه ژوند نه شئ کولی. کله چې هندارې ته ګورئ ځان ته مه ووایاست چې خوشټیپ او ښکلی یاست او هیڅوک ستاسې په څیر نه دي. څومره چې له ځان سره ډیره مینه ولرئ په هماغه اندازه به نور هم له تاسو سره مینه ولري. هو، ژوند لنډ خو په زړه پورې دی. ویښ شئ او ترې خوند واخلئ. تقریبا ټوله نړۍ په خوب کې ده. هر هغه څوک چې پیژنئ او ګورئ یې ټول ویده دي. یوازې یو شمېر خلک ویښ دي او په زړه پورې حالت کې ژوند کوي.